د یو نعمت په ارزښت هغه وخت انسان ښه پوهیږي چې د یې له لاسه ورکړي. که غواړئ د سترګو یا د لید په ارزښت وپوهیږئ، یوه شیبه خپلې سترګې پټې کړئ، خپله به درته معلومات وشي. که څوک غواړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ارزښت پوه شي، یوه شیبه دې داسې فکر وکړي که خدای مکړه الله تعالی دغه رسول موږ ته له دغه رڼا او پیغام سره نه وای استولی، زموږ به نن حالت څه و، برخلیک به مو څه و. ښه بیلګه یې عمر رضی الله عنه دی. دغه جلیل القدره صحابي چې کله له اسلام مخکې سره له دې چې ځواکمن پیاوړی او هوښیار شخص و، خو په لاس د جوړو شوو بتانو عبادت به یې کوو. که رسول الله صلی الله علیه وسلم له دغه ښکاره دین روښانه پیغام سره نه وای راغلی، د عمر رضی الله عنه برخلیک به څه و. خو نن هغه د اسلام دویم خلیفه او د اسلامي امت ستر ویاړ دی. که رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وای او دغه دین الله تعالی د په مټ نه وای موږ ته راستولی، نو نن به موږ خپلې خویندې، میندې او لوڼې ښایي تر ځمکې لاندې ژوندۍ ښخې کړې وای او په دې کار مو افتخار هم کړی وای. که غواړئ د اسلام او د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ارزښت ځان پوه کړئ، یوه شیبه خپلې مور، د خپلې لور یا د خپلې خور سترګو ته وګورئ او داسې فکر وکړئ که اسلام نه وای نن به تا دوی ژوندۍ ښخولي. رسول الله صلی الله علیه وسلم که څوک غواړي چې سم ډول یې وپېژني، په یوې جملې ورته ځانګړی کړئ: هو الرحمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت دی، نه یوازې مسلمانانو ته بلکې عالمیانو ته، انسان او حیوانو، کائنات ټولو ته رحمت دی. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. رسول الله صلی الله علیه وسلم باید زموږ ستاسې د ژوند قائد وي. که د هغه لاره ونیسو، د الله تعالی لاره مو نیولې، او جنت ګټل د هغه په لاره په تګ